ډیره مهمه خبره درته کومه په افغان وطن جنگ په یو بنیاد امریکې شروع کا امریکا ویل چې اسامه بن لادن په ما باندې حمله کړې ده زه چې کوم ملک اسامه بن لادن ناست وي زه به هغه ملک ورانوم دوی راغلل په افغانستان یې کارپټ بامونه دا غورځول شروع کړل خو یو خبره نن زه د دغې جرګې مخ ته ناست یم د امریکې د یونایټډ نیشن نه تپوس کوه چې که په یو سړي پورې پوره ملک ورانول جایز و نو دا سړی خو په بټاباد کې وختلو تا بیا زه دا نه وایم چې دا ځای دې ولې نه کتبه خو په هغه ورځ دا جواز ولې ورک و خو یو څپړې مه وایې دا معلوماتي کړ سره او یو خبره کوم که یو سړي دپاره یو وړوکی اپریشن ضرورت و نو تا خو په د 2001 اول اخبار نیویارک ټایمز کې اول خبره دا راغله چې اسامه په توره بوره کې دی نو تا یو وړوکی اپریشن لکه دلته چې کولو هغه بیا د هغه ځای دپاره ولې نه و جایز لهذا دا اسامه بن لادن خبره نه وه دا په دې خاوره باندې د چین امریکې او د دنیا د قوتونو په خپل منځ کې د جنګ منصوبې وې چې هغې دپاره یې په دې وطن کې خپلې منصوبې جوړولې